اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو. قیمهان قیوم ما نن یو داسې سیمې داسې ښایسته علاقې ته راغلي یو چې د تنګي سره نږدې ده او د خدای پاک په قدرتونو باندې مالاماله ده. یو داسې ښایسته سیمه چې ونې بوټي لري، غرونه لري، چینې لري او قسمه قسم مارغان چې په دغې غرونو کې خپل ژوند کوي. دا ډېره ښایسته علاقه ده. زما نه شاته به تاسو ګورئ چې کوم تاسو ته د اوبو دا لوی ډنډ ښکاري، دا د پلی ډیم دی. پلی ډیم چې دا یو لوی ډیم دی، د اوبو یو لویه ذخیره پکې ده او د ډېر وخت راسې دا ډیم جوړ دی. د معلوماتو تر مخه امیر حیدر خان هوتي چې کله د دې صوبې وزیر اعلی و، هغه د دې ډیم افتتاح هم کړې ده، دلته راغلی دی او د دې ځای د افتتاح په موقع یې خپلې خبرې هم خلکو سره شریکې کړي دي. دلته روزانه خلک راځي، سیل له راځي، بلا سیلګري راځي چې د مختلفو علاقو سره تعلق لري، د پیښور، مردان او داسې د نورو علاقو نه، ځکه چې دا ډیم ډېر مشهور دی، د دې نامه تر لرې لرې رسېدلې ده. ما نه شاته دغه ډیم دی، تاسو یې ښه واضح ښیینئ. د دې ډیم خاصیت دا دی چې کوم د دې غرونو نه چې کومې چینې راوتې دي د هغې اوبه دلته جمع کېږي. د وخت د ضرورت مطابق د دې علاقې د دې غرونو شاته یا د غرونو مخې ته یا کوم طرف ته چې کوم پټي دي، دغې پټو ته اوبه ورکولی کېږي د هغې د سیرابۍ دپاره چې هغې کې فصلونه ښه وشي. ځکه چې دې علاقه کې د اوبو کمی دی او چې کمې اوبه هم دي نو هغه د قدرتي بلکې هغه د غرونو د چینو نه راوتې دي، همدلته ذخیره کېږي. بله فایده دا ده چې په دې ډیم کې مختلف قسم کبان هم ساتلی شوي دي چې د هغې نه وخت په وخت باندې دغه کبان د دې صوبې مختلفو ځایونو ته لیږلي کېږي. دغه یو معیشت ته هم روان دی، دغه یو کاروبار ته هم روان دی. دا علاقه په خپل حسن کې سانین لري، ډېر ښایسته ښایسته ونې دي. ما څنګه چې مخکې وویل چې دلته ډېر خلک راځي، چکر له راځي، په عام ورځو کې هم راځي او د عامو ورځو نه علاوه چې کوم زمونږ د اختر ورځې دي، داسې نورې د خوشحالۍ موقع چې کومې راځي دلته د اختر ورځو کې ښایسته ښایسته بازارونه او ښایسته ښایسته دوکانونه لګي. ښځې نر ټول راځي. د دې علاقې خلک یوازې نه دي، د بهر علاقې نه هم خلک راځي. زه چې دې سیمې څونه صفت وکړم ډېر کم به وي. تاسو دا وینئ، تاسو مخامخ وګورئ، دا ښایسته ښایسته علاقې دي. د دې نه اخوا چې کوم دی د سپنخړو علاقه ده چې د هغه ځای یو ډېر معتبر شخصیت هم تېر شوی دی، سپنخړو باباجي، چې د هغې په هکله ذکر تاسو د دې تنګي علاقې د ډېر ښه لیکوال محبوب ګل یاسر صاحب په کتاب اشنغر اولیا کې د هغې ذکر کتلی شئ او چې هغه ته دا نومولی اوسېدي. بهرحال چې دا ځای څومره دی د کتو قابل دی، کم ملګري کم مینوال چې ما ویني نو هغوی ته هم دغه زمونږ خواست دی، دغه زمونږ دغه دی چې دلته راشئ، د دې ځای نه خوندونه واخلئ. دا ډېره ښکلې سیمه ده. د تنګي نه د جنوب په اړخ باندې دا خاوره دا سیمه پرته ده، دا غرونه دي. تقریبا 6 یا 7 کیلومتره فاصله کې به دا ډیم تاسو ته راشي. ضرور راشئ. موږ سره د تنګي د سیمې یو ډېر ښه ملګری، ښه شاعر محبوب ګل یاسر صاحب هم دی. نن په دغه سلسله کې موږ د 4 ملګري راغلي یو د دې چکر نه، د دې سیل نه خوندونه الو. محبوب ګل یاسر صاحب راځي، تاسو ته د ډیم په هکله به یو څو خبرې وکړي. محبوب ګل یاسر صاحب څنګه چې تاسو ته پته ده د دې ځای نه ښه واقف هم یې، نن موږ راغلي یو. ډېر ښایسته علاقه ده، ما په لومړي ځل ولیده او واقعي چې د بیا لیدو قابل هم ده. د پلی ډیم دی. تاسو خپل خیالات او د دې په هکله که تاسو ته څه معلومات یا سم په ذهن کې وي زموږ مینوالو سره شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ چې نن کوم ځای ته راغلي یو، دا د تنګي په مغرب سایډ باندې اندازتاً 7 کیلومتره فاصله کې پلی قلعه او بیا ډیم، پلی ډیم باندې چې مشهور دی، نو دا موږ ورته وایو. دا چې کله امیر حیدر خان هوتي زموږ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی و، نو د دوی پرانسته د هغه په دور حکومت کې شوې وه او غالبا ما د خپلې اندازې متعلق چې یاره دا د 15 کالو پراجیکټ و. ډېر کسانو پکې دلته مزدورۍ کړي دي، د پنجاب مزدور کاران به پکې، انجینیر به پکې، خواري کښ ټیکهداران به پکې وو.
نو دا ډیم چې کوم دی دا د علاقې دپاره د اوبو یو سټوریج غوندې دی. د دې نه د لاندې دغه قبلي اړخ ته چې کومه علاقه ده د دې نه دا لاندې پرته ده او دا ترې ټوله سیرابه کېږي. دا اوبه د ټولې د شاته سیټ د کم غر چې دی دا ټولې باراني اوبه دي، د چیني اوبه دي. دا د دغه ځای نه راځي او دا به مخکې هسې ضایع کېدی. دا چې کله چینې اوبه خپلې کمې کړي یا بارانونه لکه کم کېږي نو دا ډیم بیا خالي. نن دا څو ورځې وشي دا بارانونه شوي دي او دا ډیم ته لکه مکمل د اوبو نه ډک دی. نو دا لکه ډېر ښه دغه دی ځای دی او زموږ حکومت هم دا مطالبه ده چې یاره دلته کم از کم د ونو بوټو سخت کمی دی، د نور دغه نشته. دا پکار ده چې دلته د سیلګرو دپاره ډېره ښه ځای دی او دلته که هغه سهولیات وي نو دې ته به لکه د لرې برې نه خلک اوس هم ورته راځي، د پنجاب خلک راځي، داسې نورو صوبو پښتونخوا خلک راځي. او دې بله دا خبره ده چې دې ډیم کې لکه د افتتاح سره سم لکه د دنیا کبان دې کې پرېښودلی شوي دي او د هغې یو لیمټ پورې د هغې هغه کار هم سړی کولی شي، هغه چا سره چې د هغې لیسنس وي. بل دا هم یو سیلګیرۍ ده چې دا دلته دا کښتۍ چلیږي او د دې په زیره باندې خلک په دې ډیم کې لکه ښه پوره چکر والی شي. ډیره مننه محبوب ګل یاسر صاحب او ستاسو د ښایسته خبرو چې موږ هم سره شریکې کړې. بل زموږ مینوالو ته هم د دې ډیم په هکله ښایسته خبرې مو کړې، معلومات هم ورکړو. یقین ده چې ملګري به او مینوال به هم مطمئن شوي وي او خواهش به هم پیدا شوي وي چې دا ځای ویني. ضرور راشئ. راځئ ملګرو، ډېرې خبرې سره نه کومه، نور به دا ځایونه په خپله وګورئ، په خپله راشئ. راځئ چې د دې غرونو، د دې اوبو، د دې ډیم او د دې یو څو ښایسته ځایونو سیر له باندې وکړم.